مکه مکرمه نه چې کله هجرت کیږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته اعلان وکړ چې مدینه ته ځي، نو یو دو لس 15 مرګري به یو ځای کېدل او مدینه ته بدلل، څوک به یوازې بدلل. د حضرت عمر بهادرۍ ته وګوره چې دې کله ته نو د پټ هجرت نه دی کړی، دې میدان ته راووت بیت الله ته او د بیت الله نه طواف وکړو او تورې اوچته کړو، دې خلکو ته یې وړخوله، وایي زه روان یم هجرت کوم که چا کې لاس زوري میدان ته دې راشي. د ایمان مضبوط ایمان کلک. او چې بیا مدینه منورې ته ورسېده، په مدینه منوره کې بیا خو د مسلمانانو ازادي وه، داسې زندگی تیره کړه چې هغه زموږ د پښتنو خبره د ښه مضبوط ایمان او د نرتوب زندگی، کلکه زندگی تیره کړه. د اسلام دپاره د مضبوط ایمان مظاهره حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کړی دی. دې نه اندازه ولګوې